پاکستانی پوځیان هلاک، خو چیرته، ولې او کله؟ سلام، ستړي مشئ. د پاکستان په سویل لویدیځ کې د دغه هیواد یو پوځي چورلکه راغورځېدلې چې 6 پوځیان پکې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د دوشنبې په ورځ وویل چې په وژل شوو کې 2 افسران چې دواړه یې پیلوټان دي هم شامل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پوځي چورلکه د پرواز پر مهال په بلوچستان ایالت کې راغورځېدلې ده. خبري اژانسونه وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي یوه چورلکه چې د یوه پرواز ماموریت پر مهال وه، شپې ناوخته سقوط وکړ چې د 2 پوځي مشرانو په ګډون 6 پرسونل پکې وژل شوي دي. وژل شوي 2 پوځي مشران پیلوټان ښودل شوي دي. زیاته شوې چې الوتکه د بلوچستان ایالت د خوست په نوم یو کوچني ښارګوټي کې چې د افغانستان او ایران سره پر پولو پروت دی راغورځېدلې ده. یاده دې وي چې دا سیمه کې کوم سیلاب ځپلې سیمه نه ده چې هلیکاپټر دې د مرستې لپاره تللی وي یا کومې بلې مرستې لپاره، بلکې ګمان کیږي چې هلته دې د بلوچانو د ځپلو لپاره تللی وي. په هر حال تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.